السلام علیکم دوستانو، ویلکم ټو نیو ماډرن سکن اکیډمي. نننی زمونږه کومه ویډیو ده، په دې کې مونږ تاسو ته یو ټریک ښایو. داسې ټریک چې په هغه په ذریعه باندې تاسو د وای فای پاسورډ معلومولی شي. فار ایگزامپل یو کس تاسو ته وایي چې یاره ماته د وای فای پاسورډ وایه په سیسټم کې، نو هغه به مونږ څنګه معلومو؟ نو راځئ په دې ویډیو کې راسره دا تاسو وپېژنئ چې موږ به پاسورډ څنګه معلوموو. نو د دې دوه طریقې دي. لومړنی میتډ یې خو دا دی که نه، فار ایگزامپل how to find Wi-Fi password on laptop. نو ټول نه اول به موږ راشو، لومړنۍ طریقه یې دا ده که نه چې وای فای دې نشان ته به راشي او دلته به رایټ کلیک وهلی، بیا به په اوپن نیټورک انشورنس سنټر په دې باندې به کلیک کړي. چې دلته ته دا کلیک کړي نو تاسو سره به دا نیټورک انشورنس سنټر دا به راشي. نو بیا به دلته تاسو کتی شي وای فای ایم اس آفیس، دا زموږ سره وای فای کنیکټ ده، په دې به ډبل کلیک کړي. چې په دې ډبل کلیک کړي بیا به راشي وایرلیس پراپرټیز، په دې به کلیک کړي. چې په دې کلیک کړي بیا به دلته راشي په دې کې په دې سیکیورټي باندې کلیک کړي. بل دلته کتی شي نیټورک سیکیورټي کی، نو دا تاسو کتی شي په شو کریکټر باندې به کلیک کړئ. نو تاسو کتی شي د دې وای فای چې کوم پاسورډ دی هغه زموږ سره ایم اس آفیس ایم اس سی آفیس 1122 دا زموږ سره د دې وای فای پاسورډ دی. یوه طریقه خو دا ده، خو بعضې ټایم کې چې کوم دی زموږ سره د دې ځای نه نه شو کېږي، نو دا بیا موږ څنګه معلومو؟ نو بله طریقه زموږ سره دا ده چې تاسو به راشئ وینډو بټن چې کوم ده په دې سره او آر په دې به کلیک کوئ، کوم چې رن کمانډ زموږ سره راشي، او بیا به دلته ولیکئ سی ایم ډي. سی ایم ډي چې ولیکئ نو تاسو سره به دا اوپن شي داسې. په دې کې به تاسو ولیکئ ان ای ټي اس ایچ بیا به سپیس ورکئ، بیا به ولیکئ ډبلیو ایل ای ان ویلین، صحیح ده. بیا به سپیس ورکئ، بیا به شو ولیکئ، شو به ولیکئ، بیا به سپیس ولیکئ، بیا به پروفایل پی آر او اف آی ایل ای پروفایل به ولیکئ، بیا به سپیس، بیا به د وای فای نیم ولیکئ. وای فای چې ستاسو دلته کم نیم وي که نه هغه به ولیکئ. ما سره څه دی؟ ایم اس سی او ډبل اف آی سی ای، صحیح شو. دا زموږ سره د وای فای نیم دی. بیا به سپیس ورکئ، بیا به کی از ایکول ټو کلیر سی ایل ای ای آر کلیر، دا ما ولیکو او ما انټر کو. نو تاسو کتی شئ دلته به ګورئ که نه، زه به لاندې سکرول کوم، د سیکیورټي سیټینګ دې کې تاسو وګورئ که نه، کی کنټینټ دلته تاسو کتی شئ که نه چې ایم اس کاپي 1122 دا هلته موږ وختي وکتو که نه، نو دلته تاسو کتی شئ. نو په دې طریقه باندې تاسو د وای فای پاسورډ معلومولی شئ په کمانډ په ترو باندې. امید دی ویډیو مو خوښه شوي. که دا ټریکس تاسو خوښ شوی دا تاسو چې کوم دی د خپلو ملګرو سره شیر کړئ، او د داسې نور ټیپس اینډ ټریک دپاره زمونږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو سو